د میدان وردګ ولایت سپورت امریت له لوري د ټولنیز سمون او یووالي موسسې په همکارۍ د دغه ولایت د 12 ټیمونو ترمنځ سیالۍ په لاره اچول شوي دي چې موخه یې د لوبغاړو لپاره د ورزش زمینه برابرول او یووالی دی. خوشبختانه چې نن د میدان وردګ ولایت کې د 12 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د ای پی ای موسسې له لوري پیل شوي دي. د دغه سیالۍ یوازینی هدف او موخه د ټولنیز سمون او د ورزشکارانو ترمنځ یووالی او وحدت دی. دغه د میدان وردګ ولایت په سطح دي چې د مرکز او د ولسوالیو ټیمونه پکې شامل دي، د ټولو ولسوالیو او د مرکز. لوبغاړي هم یادو سیالیو ته خوښتیا وایي د دوی د هڅونې لپاره په لاره اچول شوې دا ډول سیالۍ کولی شي له دوی سره مرسته وکړي ترڅو په راتلونکي کې ښې لوبې ترسره کړي. موږ ډېر ته خوښ یو دغه لوبې نه د هغه وزارت هغه تربیت بدني نه ډېر خوښ یو چې دغه لوبې موږ ته جوړې کړه دوامداره موږ ته بیخي د دونه ډېر مننه کوو. موږ دې ته ډېر خوښ یو په دې خاطر چې زموږ د تشویق په خاطر او د ځوانانو د استعدادونو په خاطر داسې ټورنمنټونه چې جوړیږي هغو نه ډېره زیاته مننه کوو. د ویلو ده چې 2 اونۍ وړاندې د میدان وردګ ولایت د سپورت امریت له لوري د دغه ولایت په کوربتوب د کابل، بغلان، لوګر، پروان او بامیان ولایتونو د 13 ټیمونو ترمنځ والیبال سیالۍ په لاره اچول شوې وې چې د داود مبارز ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې.